اوس طالبانو ورونو څه وکړو؟ دی دلته لنډ خبر کې وروسته بیا اجمالي دلته اجمالي کې وروسته لږ مفصله څه وکړو؟ اوس بې له دې علومو نه هم نه کېږي، کیمیا او فزیک او بیولوژي دا ټولو علومو نه بې له دې هم نه کېږي چې ټولنه موږ تربیه نه کړو، ځکه دا ټول ضرورتونه دي. نن طالبانو واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، قوه تیار کړو که تیاره نه کړو؟ قوه خو په فزیک او په کیمیا او په هغو علومو کې ده، تیار یې کړو که نه؟ نو تا خو ما ته وویلې چې دا علوم چې دي ټولنې ته تاوان ده، یوه یې ګټه ده، تاوان یې ډېر ده، تاوان یې دا. نو خو اوس څه وکړو؟ دی وایي داسې وکئ، علامه ابوالحسن علي الندوي وایي داسې وکئ، تاسې همدغه علوم راواخلئ، دغه علوم داسې صیاغت وکئ، داسې یې جوړ کئ، داسې کتابونه پکې جوړ کئ چې روح د چا ور واچوئ؟ د اسلام روح ور واچوئ. نو چې د اسلام روح مو ور واچو، ټولنې ته چې هغه کتابونه وړاندې کړو، ټولنه به څوک سي؟ داسې طالبانو په یادېږي به د یو څه کسانو که په یادېږي تاسې نور خو به یو څه کشران امریکایان چې افغانستان ته راغلل، تر ټولو نه اولنی کار دا وکړو چې نصاب یې بدل کړه، د مکتبونو ټولو مکتبونو نصاب یې بدل کړه. دا د امریکایانو راتګ سره ولوګو. خو طالبانو ډېر محققین انسانان لري په هر باب کې، په هر باب کې متخصصین لري چې څنګه وکړو. نو هغوی دا مشوره وکړه چې نصاب اول بدل کړي چې دیموکراسۍ ته کار وسي. اوس طالبانو یې موږ دا 4-5 کاله وتلي همغه کتابونه چې دوی جوړ کړي دي، ما ته معلومات نشته چې موږ به بدل کړي که به م نه بدل کړي. تاسې که خبر یې راته ووایي. زه طالبانو نه وایم چې په مکتب کې علوم بدل کړي، خو زه وایم هغه کمونیستانو چې کتابونه جوړ کړي لکه یو لغه کتابونه چې ما راوړ، زه خپله اوس ګورم هم افغانستان در مسیر تاریخ، زه یې ګورم ځکه د ما لابودي ده تېر نه. تاسې مه ګورئ طالبانو، تاسې بیا کمونیستان کوي، ما باندې زور نه رسېږي. نو خو دا خو خبره ده، دا خو رښتیا ده، دا یو حقیقت ده، تاسې باندې زور رسېږي. نو دا اوس طالبانو یو سړی د تاریخ د افغانستان ته ضرورت لري، څنګه وکړي بې دغه کېږي نه. نو چې دی د کتاب ته ورسي، کتاب هم ځکه ملحد هم سو، کمونیست هم سو، تاوان سو که ګټه وسو. نو ښه ملایانو راځئ د الله خاطر وکئ، علماو راپورته صحیح، ټول مفتیان مه د ځان نه جوړوئ، ګټه مو څه ده دې امت ته؟ یو څه انسانان تاریخ جوړ کئ، همدغه افغانستان در مسیر تاریخ ترجمه کئ، ښه یې ترجمه کئ. همدغه چې افغانستان در مسیر تاریخ تا ترجمه که. زه به یو ښه مثال درته وایم، تاسې کې کېدی سي د ما یوه لیکنه ده د انګلیس له استعماره تر ماتې رښتونې قصه، تاسې څوک وایي د 10مه که 11مه هغې نشر شول. دا زه د افغانستان در مسیر تاریخ نه ډېر هغه له دې جنه کوم، خو زه د اسلام روح راچوم. اوس د اطلاعات کلتور وزارت هم دا نشر کوي، یو سنایي په نامه یو مجله ده په غزني ولایت کې، هغه یې نشر کوي، چاپ بیګا هم چاپ کړی، ما ګروپ کې نشر کړی، موږ سره که ګروپ کې څوک یې همغه کتاب نظام هغه خبر راخلم. طالبانو ورونو ته چې هلته وګورې تا ملحد کوي، چې د ما لیکنه وګورې جذبه او جهاد جذبه در کې پیدا کوي. همغه یوه لیکنه ده، یو مقصد ده، یو تاریخ ده، ولې فرق وکړو؟ هغه چې وایي کمونیست کوي دی، زه چې د ما لیکنه چې ګورې، خو د ما روح طالبانو اسلامیزم روح ده. دغه ای علماو مه کښېنئ، د الله خاطر وکئ، مه کښېنئ، کار وکئ، کتابونو ته کار وکئ. پر رب العالمین چې الله عز وجل ډېر غیرتي ذات ته علم وسیله مه ګرځوئ د دې لپاره چې دنیا پې باندې وګرځوئ. دا اوس خو تاسو ډېر علما وینئ، کله په دې دربار ګرځي، کله په دې دربار ګرځي، کله په دې وزیر ته ورسه پیسې درکړي، کله دې ته ورسه پیسې درکړي، خاورې د په هغه پیسو باندې واوړي چې اسلامي امت ورځ تر بلې نه د ذلت حالت تر. الله پاک مو که دغسې علما جوړوه چې درباریان علما، خدای مو یو علما کوه، بیخي علماونه چې درباري علما چې د امت په ګټه باندې نه وي، امت راویښ نه کوي، نو څوک مو څه کوي؟